لاړو روح دی لاړو تر اسمان چې شهید شوې او زما د خوب زنګي درمان چې شهید شوې لاړو روح دی لاړو تر اسمان چې شهید شوې. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنتي صحابه او صحابیات. قدرمنو اوریدونکو، حضرت جعفر بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه یو هم د هغو مبارکو اصحابو څخه دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل مبارک ژوند کې هغه د جنت په زیري باندې نازولی دی. کله چې هغه په غزوه موته کې په شهادت رسیږي او دواړه لاسونه یې پرې کیږي، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایی ان الله ابدله بیدیه جناحین یطیر بهما فی الجنة حیث شاء. الله رب العزت حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه ته د هغه د دوو لاسونو په بدل کې په جنت کې دوه وزرې ورکړي او چې هر لورې ته یې غوښتي وي په دې دوه وزرو باندې الوتل کوي، الوزي را الوزي. حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره زوی او په اخلاقو او څیره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډیر ورته و. او حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه له خپل ورور حضرت علی کرم الله وجهه نه څه موده وروسته د اسلام په مقدس دین باندې مشرف شوی. په یو روایت کې راځي یو ورځ ابو طالب چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تره دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم یې ولیده چې لمونځ یې کاوه او حضرت علی کرم الله وجهه یې ښي اړخ ته ولاړ و. نو خپل زوی جعفر ته یې وویل ورشه او د خپل د تره زوی چپ لاس ته په لمانځه ودرېږه. بس فیصله د الله په لاس کې ده، هدایت د الله په لاس کې ده. چې د ابو طالب زامن په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړي، د ابو طالب لورګانې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړي، د ابو طالب ښځه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړي او خپله چې د 40 کلو نه بره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مرسته کړې او د مشرکینو په مقابل کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواته ولاړ دی، د دنیا نبی ایمان ځي. حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه 2 هجرتونه کړي وو. یو هجرت حبشې ته او بل هجرت مدینې منورې ته. حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه چې کله هجرت حبشې ته وکړه هلته د نجاشي باچا تر څنګ پاتې شو او د خیبر د فتح پر مهال بیرته مدینې منورې ته راستون شو. کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه د راتګ خبر ورکړی شو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ډیرې خوشحالۍ نه وویلې والله ما ادري بأیهما افرح بفتح خیبر ام بقدوم جعفر. قسم په الله نه پوهیږم
چې نن د خیبر د فتحې له امله ډیر خوشحاله یم او که د جعفر په بیرته راستنېدو ډیر خوشحاله یم. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه دومره ګران و. حضرت اکرمه رضی الله تعالی عنه له ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه روایت کوي چې ابو هریره وفرمیل له رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته تر جعفر بل هیڅ غوره څپلۍ پښو کوونکی، پر سپرلي سپریدونکی یا په سپرلي باندې کیناستونکی نشته. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه په اړه فرمایلی و اشبهت خلقی و خلقی. ای جعفره ته په سیرت او صورت کې ماته شوی. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه د حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه د سخاوت په هکله څه وایي؟ وایي زه به ډیری وخت له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وم تر څو ګیډه مې مړه وي، ځکه نه به راسره وچه ډوډۍ وه، نه به مې وریښمینې جامې په تن وې او نه به مې چا خدمت کو. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي کله چې به مې د ډیرې لوږې له امله خپله ګیډه په ځمکې پورې سلوله، نو همدې مهال کې به مې له خلکو څخه د یو آیت په اړه پوښتنه کوله تر څو له ځان سره مې خپل کور ته یوسي او یو څه خوراک راکړي. زه به په هغه آیت ډېر ښه پوهېدلم، خو پوښتنه به مې د دې لپاره کوله چې ای کاش دوی زما په ولږې باندې پوه شي. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه د مسکینانو او بېوزلو خلکو په اړه تر ټولو خلکو غوره کس و، ځکه موږ به یې له ځان سره خپل کور ته بولو او څه به چې درلودل هغه به موږ ته راکول، ان تر دې چې د خپلو غوړیو قوطۍ به هم راکوله چې موږ به بیا هغه په خپلو ګوتو باندې څټله په داسې حال کې چې هغه به تشه وه. د غوړیو قوطۍ به یې راوړه، هغه به موږ په خپلو ګوتو باندې څټله، هغه د غوړیو قوطۍ به هم د حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه موږ تشه کړه په خپلو څټلو باندې. د هجرت په 8م کال د جمادی الاولی په میاشت کې د مسلمانانو او عیسویانو ترمنځ د موتې جګړه رامنځته شوه. د دې جګړې د رامنځته کېدو لامل دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل استازی حارث بن عمیر الازدي له خپل لیک سره په شام کې د روم د باچا د استازي دربار ته واستوه. نو هغه ظالم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک لیک وڅیره او حارث رضی الله تعالی عنه یې شهید که. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خبره سخته تمامه شوه چې دا لومړی ځل و چې استازی وجل کېده. له همدې امله رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغوی مقابلې ته یو لښکر تیار کړ او د دې لښکر جنډۍ حضرت زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه ته وسپارله او وی فرمایل که زید شهید شو نو جعفر به ستاسو امیر وي، او که جعفر هم شهید شو نو عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه به ستاسو امیر وي. د جګړې په ډګر کې همداسې وشو. حضرت زید رضی الله تعالی عنه د خپلې جنگي میړانې تر څرګندولو وروسته په شهادت ورسید. نو حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه جنډه په لاس کې واخیسته او د جګړې ډګر ته ورننوت او تر هغې وجنګېد چې له اس نه راپرېوت. کفارو یې ښي لاس ورپرې کړ. حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه په چپ لاس جنډه پورته کړه، کفارو یې چپ لاس هم ورپرې کړ. جعفر رضی الله تعالی عنه جنډه په خپلې سینې پورې کلکه ونیوله. بالاخره کفارو پرې د شا د لورې د تورې ګزار وکړه او حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه یې په شهادت ورسوه. د حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه د شهادت نه وروسته عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه جنډه په لاس کې واخیسته او تر هغې وجنګېده چې هغه هم شهید شو.
حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایي د موتې د جګړې په ورځ زه هم د مسلمانانو په لښکر کې شامل وم. تر جګړې وروسته مو د جعفر رضی الله تعالی عنه پلټنه وکړه، نو په داسې حال کې مو وموند چې په مبارک بدن یې تر نوي ډیر د تورو او د نیزو ګزارونه شوي ول. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کله د وحی له لارې په مدینې منوره کې د جعفر رضی الله تعالی عنه د دواړو لاسونو د پرې کېدو او د شهادت خبر ورسید، نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ان الله ابدله بیدیه جناحین یطیر بهما فی الجنة حیث شاء. بله شکه چې الله رب العزت حضرت جعفر ته د هغه د دوه لاسونو په بدل کې په جنت کې دوه وزرې ورکړي او چې هر لور ته یې غوښتي وي ورسره الوزي را الوزي. کله به چې عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما د جعفر رضی الله تعالی عنه له زوی سره مخ شه، نو داسې سلام به یې ورته کوه السلام علیکه یا ابن ذوالجناحین، پر تا دې سلام وي ای د دوو وزر لرونکي زویه. د حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه ښځه وایي په کومه ورځ چې حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه په شهادت رسیدلی و، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمون کور ته راغی. په همدې ورځ باندې ما وړه لامده کور مې پاک د هغه نه مې وروسته د خپلو زامنو سرونه ووینځل او هغه مې په تیلو باندې غوړ کړل. په همدې وخت کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تاسو د حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه زامن یا زوی زما خواته راولئ. حضرت اسما بنت انیس رضی الله تعالی عنها فرمایی چې ما د حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه زوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواته وروست. په همدې وخت کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ښکل که او بې اختیاره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مبارکو سترګو نه اوښکې روانې شوې. ما وویلې ای د الله رسوله مور او پلار مې در نظار شه ولې ژاړې؟ آیا د جعفر او د هغه د مرګیو په اړه کوم خبر درته راغلی؟ نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل هو هغه شهید شوی دی. دا وایي کله چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا خبره واورېدله نو ما په زوره وجړل. حتی چې هغه امسایهګانې او ګاونډیانې ښځې چې زما وي هغه ټولو زما ژړا واورېدله او ما کره راغلی. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغو ته وویلې لا تغفلوا آل جعفر من ان تصنعوا لهم طعاما فانهم قد شغلوا بامر صاحبهم. د جعفر کورنۍ ته له ډوډۍ تیارولو څخه مه غافلیږئ، ځکه هغوی د خپل یو غړي په ویر باندې ناست دي. یعنې داسې نه چې تاسې د دې په کور کې پرتې شئ او دا درته ډوډۍ پخوي تاسو یې خورئ، نه، تاسو په خپلو کورونو کې ډوډۍ پخه کوئ او د حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه کور ته یې راوړئ. په زرګونو او په لکونو یتیمان دي زموږ په کورونو کې، چا د هغو په لاس سر باندې د شفقت لاس راکش او داسې ظالمان او داسې د کفر غلامان شته ده چې په نیمو شپو کې په هغو باندې بیا هم بمونه غورځوي او حتی زموږ په وړو ماشومانو خویندو او میندو باندې رحم نه کوي. دا د دوی شفقت دی. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. الله رب العزت دې موږ د دې بدبختیو نه خلاص کړي او دا کفر د انسانیت او د اسلامیت دښمنان چې نن ورځ زموږ په دې ټولنه کې دي او تل لپاره د دې خبیثانو لاسونه زموږ د مظلوم ملت په وینو باندې سره دي، الله دې شرمولي د دې ټولنې او د دې وطن نه وباسي. او په دې باندې هم پوه شئ قدرمن اوریدونکو چې په کوم کور کې مړی شوی تاسې هلته مه غورځېږئ. تر 3 ورځو پورې باید تاسو د مړي د کور نه خوراک ونه کوئ. عبدالله بن جعفر رضی الله تعالی عنهما فرمایي کله به چې ما د حضرت علی کرم الله وجهونه
کله به چې ما د حضرت علی کرم الله وجهه نه یو څه د ځان لپاره غوښتل نه به راکول، خو کله چې به مې د حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه په حق کې ترې څه وغوښتل نو خامخا به یې راکول. او کله چې حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه په شهادت ورسید د هغه مبارک عمر 41 کاله و. الله رب العزت دې موږ ته هم توفیق راکړي چې د محمد رسول الله په سنتو او د الله په اوامرو باندې عمل وکړو تر څو چې الله رب العزت سرفرازي او کامیابي د دنیا و آخرت زموږ په نصیب کړي. په همدې هیله نور به واورو قدرمن اورېدونکو خو د یوې دمې نه وروسته. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. حضرت عمیر بن حمام رضی الله تعالی عنه یو هم د هغو مبارکو اصحابو څخه دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه مبارک ته د هغه په مبارک ژوند کې د جنت زیری ورکړی دی. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بدر په ورځ باندې حضرت عمیر بن حمام رضی الله تعالی عنه ته فرمایي فانک من اهلها، ای عمیره ته جنتی او ته د جنت د اهل نه الله رب العزت دې موږ او تاسو هم جنتیان وګرځوي. حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایي کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د بدر پر روان شول او د مشرکینو د مخه هلته ورسېدل نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل لا يقدمن احد منكم الى شيء حتى اكون انا دونه فدنا المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال يقول عمير ابن الحمام الأنصاري يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. قال بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال لا والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رجاءة أن أكون من أهلها. قال فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال لئن أنا حييت حتى أكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. قال فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل په تاسې کې باید هیڅوک تر هغې وړاندې قدم وانخلي تر څو چې زه مخکې شوی نه یم. دا خبره محمد رسول الله د بدر په ورځ کړې. همدې وخت کې مشرکین رانږدې شول. نو چې کله رانږدې شول رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل د هغه جنت په لور پورته شئ چې پراخوالی د ځمکې او آسمان هومره دی. حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایي کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه نو حضرت عمیر بن حمام رضی الله تعالی عنه وویل ای د الله رسوله د ځمکې او آسمان هومره پراخوالی دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هو. عمیر بن حمام انصاری رضی الله تعالی عنه وفرمایل واه واه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ترې وپوښتل ای عمیره څنګه دې واه واه ووی؟ عمیر رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل ای د الله رسوله دا مې ځکه وویل چې الله رب العزت ما جنت ته داخل کړي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم همدلته زیری ورکوي او ورته وایي ته له جنتیانو څخه.
حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې کله دا خبره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکې ژبې څخه واورېدله نو له خپلې خورجینې څخه یې خرما راویستې او د هغو په خوړلو یې پیل وکړ. بیا یې ویل دا چې زه دې دا خرماوې خلاصوم دا خو ډېر زیات وخت نیسي. هغه خرماوې چې د دې په لاس کې وې هغه یې ایسته ګذار کړې او بیا د جګړې ډګر ته ورننوت تر دې چې هغه مبارک په شهادت باندې ورسېده او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي چې فانک من اهلها ته له جنتیانو څخه یې. دا د څه لپاره؟ دا د دې لپاره چې د هغوی په زړونو کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه پرته وه. دا د دې لپاره چې د هغوی په زړونو کې د الله مینه پرته وه، د هغوی په زړونو کې د قرآن مینه پرته وه. هغوی د خپل ټول ژوند د الله رب العزت د اوامرو او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو په رڼا کې تیروه. نو درنو ځوانانو هغه کارونه چې هغو کړي هغه خو نن ورځ موږ او تاسو نشو کولی. راځئ دومره خو وکړئ چې فساد مه کوئ. هغه کارونه مه کوئ چې په هغو باندې الله درنه ناراضه کیږي. هغه کارونه مه کوئ چې په هغو باندې محمد رسول الله خفه کیږي. هغو کارونو ته مخه کوئ چې الله او د الله رسول زموږ نه راضي شي. نو موږ وایو ای عمیره الله دې پر تا باندې رحم وکړي او دا درته وایي ای عمیره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ریښتینی زیری دې درته مبارک وي چې هغه تا ته وایي فانک من اهلها ته جنتي. کله چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکې خولې نه د جهاد غږ او د هغه د جنت یادونه واورېده چې پراخوالی د ځمکې او آسمان په اندازې دی، نو هغه خرما یې هم ونه خوړلې چې په لاس کې وي او د جنت له تلوسې او دې وینا سره د جګړې ډګر ته ورننوت تر دې چې هغه په شهادت باندې ورسېد. حضرت عمر وایي څو چې دا خرماوې زه خورمه دا خو ډېر وخت نیسي، نو راځه چې زر تر زره زه ځان جنت ته ورسوم. نو زما پیغام ځوانانو ورونو ته هم دا دی چې زړونو کې اخلاص ته ځای ورکړئ. د خپل مبارزه د خپل کړنې هر څه د الله رب العزت رضا لپاره وګرځوئ چې الله رب العزت درنه قبول کړي او د هغو مبارکو په شان باندې الله تاسو هم جنت ته داخل کړي. دنیوي اغراض له زړونو نه وباسئ. نو زه یوه پوښتنه کوم، آیا له تقوا آخرت ته د عمل کولو او د الله په لاره کې له جهاد کولو پرته جنت ته تلل امکان لري؟ کله هم نه قدرمنو اوریدونکو. حقیقت دا دی چې هره توښه فنا کیدونکې ده، خو تقوا، نیکی او هدایت هیڅکله نه فنا کیږي. او هغه چا چې د الله په لاره کې مبارزه کړې، جهاد یې کړی او کوي، دا کله هم نه فنا کیږي. د دې اجرونه به الله رب العزت که ژوندي وي دوی ته به د دوی په ژوند کې ورکوي، او که په دې لاره کې په شهادت رسیږي الله به دوی جنت ته بیایي. خو شرط دا چې د دوی په زړونو کې اخلاص او صداقت وي. په رښتیا سره قدرمنو اوریدونکو چې عمیر ابن حمام انصاري رضی الله تعالی عنه ډېر زیات پرهیزګار او داسې کس و چې دنیا ورته سپکه ښکارېده. له همدې امله یې د هغه جنت په لور قدم واخیست چې پراخوالی د ځمکې او آسمان په اندازې دی. الله رب العزت دې د هغه نه راضي شي او الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د محمد رسول الله او د الله رب العزت په وینا باندې عمل وکړو او د صحابهو په نقش قدم باندې روان شو تر څو چې زموږ رب زموږ په ژوند کې زموږ نه راضي شي او الله رب العزت عزت د دنیا او آخرت راکړي. کله هم ځوانانو ورونو او خویندو د دنیا په ژوند مه دوکه کیږئ. ډېر لنډ ژوند دی، ډیر محدود ژوند دی. مرګ راځي زموږ او تاسو دروازې ډبوي. الله ته به درېږو، الله ته به څه ځواب وایو؟ راشي په دنیا کې داسې عملونه وکړئ تر څو چې الله رب العزت موږ د خپل عذاب نه وژغوري او په خپل فضل او رحم او کرم سره موږ او تاسو جنت ته داخل کړي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم،
تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند د نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. لاړو روح دی لاړو تر اسمانه چې شهید شوې، زما د خوب زنګي درمانه چې شهید شوې. لاړو